السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، تاسو شکر کاږي، حمد الله ډیر وایست. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الحمدلله. څومره ستر نعمتونه الله را کړي دي، د آخرت په لحاظ، د دنیا په لحاظ باندې. د آخرت په لحاظ یې ښه عبادتونه را کړي دي، د دنیا په لحاظ باندې خوله، ژبه، سترګې، غوږونه، پښې، لاسونه. که انسان و ځان ته فکر وکړي، الله دومره ستر ستر احسانونه را سره کړي دي چې همیشه د دې شکر نسو ادا کولی، خو موږ په دې نعمتو کې ډوب او غارق یو. امام سبکي رحمت الله علیه فرمایي، و یو انسان به نیک وي، ښه سړی به یو ګناهونه به نه یې کړي، ښه ښځه به وي ګناهونه به نه یې کړي، غیبت به نه یې کړی، بهتان به نه یې ویلي، درواغ به نه یې ویلي، نورې نارواوې به نه یې کړي، هېڅ ګناه به هم نه یې کړي. په قبر کې به عذاب نه یې ولره، خو د قبر تنګي او د قبر حمله او د قبر وحشت به ولروي. هغه په دې وجه باندې چې دوی ته الله کوم نعمتونه ورکړي دي، د هغو شکر یې نه دی ادا کړی. موږ ته خو الله نعمتونه را کړي دي او هم الله نافرماني کوو. ګوره هغه انسانان چې د الله جل جلاله نعمتونه ورکړي دي، نارواوې نه یې کړي، خو لیکن د هغو نعمتو شکر یې نه ادا کړی، الله د قبر عذاب نه ورکوي، خو د قبر حمله او د قبر هیبت او د قبر بیر او د قبر غوټۍ ورکوي. او دا چې له نعمتو سره سړی ګناهونه کوي، دا نو داسې مثال لري، باچا یو عسکر و، مزدور و، چوکیدار و، یو فوجي و، یو مامور ته پیسې ورکړي چې مثلا دا پیسې مې د دې دپاره درکړي دي چې ته ولاړ شه پلانکی شی په راوړه، دربار ته مثلا پلانکی شی راوړه. دی ولاړ شي، هغه پیسې پر چرسو، پر سګریټو، پر هرویینو، پر شرابو، پر دغو شیانو مصرف کړي. نو چې راسي نو باچا پوښتنه ځینې وکړي چې دا شیان راوړه، دی به څه ورته وایي؟ یا شیان خو نه دي راوړل سوي، په پیسو باندې داسې شیان اخیستل سوي دي چې د هغه څخه هم باچا بد وړي، هم خلک بد وړي. نو د دې عسکر به بیا څه حال تاسو فکر وکړئ. نو دا چې الله موږ ته ژوند را کړی دی او نعمتونه یې را کړي دي، دغه نعمتونه الله د دې دپاره را کړي دي چې تی زما رضا لاسته په راوړي. کې روپۍ در کړي دي، الله جل جلاله وایي په مسجدانو، په مدرسو، په فقیرانو، په مسکینانو مصرف که، نه پر بنګلو، نه پر عیاشیو، نه پر نورو لارو باندې. که مې سترګې در کړي دي، د دې دپاره نه دي چې ته ټي وي ته په وګوره، نجونو هلکانو فلمو ته په وګوره، د دې دپاره مې در کړي دي چې قرآن ته په وګوره. که مې پښې در کړي دي، د دې دپاره نه دي چې تی پارکو ته په ولاړ سي، لمانځه ته په ولاړ سي، لمونځونه په وکړي. نو هغه انسانان چې نعمتونه یې وي، عبادتونه یې هم وي، خو د هغه نعمتو شکر یې نه ادا کړی، الله د قبر عذاب نه ورکوي، د قبر هغه تنګوالی و، حمله و، هغه هیبت و، خوف و بیر هغه ورکوي چې قبر پر انسان دومره راتنګ سي چې دا یوه پښتۍ تر دا بله تېره سي. نو دا چې اوس سړی هم ګناهونه کوي او هم د الله نعمتونه پر سړی باندې اوري، دا اوس انسانان ته الله څومره ستر ستر نعمتونه ورکړي دي، ښه ښه زندګۍ یې ورکړي دي. نو تاسو پر ځانو باندې رحم وکړئ، خصوصا بیا ښځې په دوی شیانو کې ډېره غافله دي. دا ښځې کالي هم ډېر لري، د ژوند نور زیب و زینت و د سینګار شیان هم ډېر لري، خو عبادتونه یې کم وي، د دې شیانو شکر یې نه ادا کړی، د میړه په ناشکرۍ کې مبتلا یي، د کور په ناشکرۍ کې مبتلا یي. محترمینو، ګډه وډه ده. الله اکبر، الله اکبر. کاشکې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وایي تاسې دا تمنا مه کوئ چې کاشکې وس نه وای، د صحابهو په وخت کې پیدا وای. کاشکې لفظ مه وایست، فضل د الله غواړي، نو الله دې فضل راباندې وکړي، نور هېڅ نسو ویلی. هلاکې هلاکې په مځکه ننوتلي د الله جل جلاله د نعمتو ناشکري په موږ کې ډېره ده، بلکې د الله جل جلاله نعمتونه د الله په مقابل کې استعمالوو. نعمتونه الله د دې دپاره کړي دي چې وایي ما په راضي کړي، موږ هغه نعمتونه په دې باره کې استعمالوو چې الله په ناراض کړو. که یو سړی
ګناه کوي په هر شي چې ګناه کوي، که په سترګه ګناه کوي، که په لاس کوي، که په پښه کوي، که په ژبه کوي، که په خوله کوي. دغه نعمتونه دي، خوله هم نعمت دي، لاس هم نعمت دي. دغه چا را کړي دي موږ ته؟ که یو بنده را کړي دي نو خو موږ به هر څه په کوو، او که الله را کړي دي نو بیا موږ ولې د الله په مقابل کې استعمالوو؟ خو دا هره ګناه د الله جل جلاله سره مقابله کول دي. نو الله دې فضل پر وکړي، الله دې رحم را باندې وکړي، الله دې قبر راته اسانه کړي. نو امام سبکي رحمت الله علیه مبارک فرمایي نو هغه انسانان چې نیکان وي او ښه خلک وي، مطیعین وي، مصلحین وي، لا یکون له عذاب القبر، هغو لره عذاب د قبر نسته، بلکې هغو لره دا د قبر تنګي ده، دا د قبر بیره ده. دا په دې وجه باندې چې دوی باندې الله نعمتونه ورکړي دي، الله نعمتونه ورکړي دي، خو دوی د هغو نعمتو شکر نه یې ادا کړی. نو چې موږ ته نعمتونه راکول سوي دي، یا هم یې په نافرماني کې استعمالوو، نو زموږ دپاره خو بیا نور عذابونه شته. شرح صدور د امام سیوطي جلد نمبر اول صفحه 109. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.